ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لقوم يفقهون. رب العالمین قرآن حکیم کی فرمائی نبی علیہ السلام تا چې خپل امت کا اعلانو کا زمادا دشمنه نزانو ساتي ما سره اختلاف نه کوي زما د حکمونو پابندیو کی او کدا سنی الله وی زما دا طاقت شته دی چې زه دوی ته د بره نه عذاب راولېږم د لاندې نه عذاب ورکم یو بل سره په جګړو کم او په یو بل یې ووهم. دا قرآن حکیم کې رب العالمین اعلان کوي او دا زمونږ ایمان دی چې الله ذوالجلال واقعي انسان له څومره سخت او سنګینه سزا ورکول غواړي نو ورکولی شي. څوک هم د رب العالمین د سزا او د الله مقابلې ته مخامخ نشي ودرېدی او نه د چا دا طاقت شته چې د الله د نیوکې نه بیا ځان بچ کړي. په دنیا کې ډېر غټ غټ قومونه تیر شوي دي، عادیان، سمودیان، فرعون او داغه قوم، داغه لښکر، نمرود، شداد، حامان، دا لوی لوی بادشاهان په زمانو داسې تیر شوي دي چې هغوی به د سر د پاسه سر نه منو او هغوی به دا وی که یو خو مونږ یو، که طاقت دی خو زمونږ طاقت دی. خو کله چې د رب العالمین گرفت پې راغی، د الله نیوکه پې راغله، د الله قهر پې راغی، نو فرعون لکونو لښکر بچ نه کړی شو. فرعون هم غرق شو او هغه په لکونو لښکر عام ورسره په دریاب کې ډوب شو. دغه رنګې نمرود د خدای دعوه وکړه او خلقو به سجدې ورته کولې، لیکن کله چې د رب العالمین قهر او غضب پې راغی، د یو ماشي ګوډ ماشي د لاسه الله راونیوه، سزا یې وله ورکړه، هغه خپل د دنیا طاقت او بادشاه بچ نه کړی شو. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الله وی هغه عادیان لوی لوی وجودونه او په غرونو کې به ځان لسمسې جوړې کړې وې، غرونه به سوري کول او سورنګانې په غرونو کې ایستې وو او ځان ته هغوی چې کم طاقت وې، دا طاقت هغه وخت کې په دنیا کې د بل چا نه و. لیکن وګوره د هغوی کورونه وګوره، د هغوی وطن وګوره، رب العالمین په داسې عذابونه راوستل چې نیست و نابود یې کړل. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد. سمودیان د لوی لوی طاقت خاوندان نن وګوره په مخ د ځمکه نیست و نابود دي او د هغې هغه وطن او هغه ځمکې نن کنډرات پراته دي.
نو دا زمونږ ایمان دی چې د الله ذوالجلال رحم خو ډېر زیات دی بېشکه، خو کله چې انسان سرکشه شي او د رب العالمین قهر راشي نو د الله د قهر سره هم ګورې څه شی بیا سم ني. زمونږ نن چې د دنیا کې دا مسلمان څومره په قهر غضب اخته دی، او مونږ هم د خدای نه سوالونه به هم کوو بېشک چې الله د مسلمان امداد وکړي. هر سړی لګیا دی مسلمان به مسلمان له دعا غواړي، خو کله چې زه ناست یم او سوچ کوم نو دا ګورې صرف زمونږ د خپل عمل د لاسه. الله په چا ظلم نه کوي، الله چا سره هم زیاتې نه کوي، دا صرف او صرف زمونږ اعمال دي، زمونږ عملونه دي. زمونږ د علاقې یو ډېر لوی عالم دی، هغه یو زمانه کې خپل یو واقعه لیکلې ده چې تللی وم بیت المقدس ته. اوس خو دا بیت المقدس د یهودو په قبضه کې دی، یهودیانو سره دی. دا څومره د مسلمان دپاره بې غیرتي ده چې د مسلمان جومات او د مسلمان کور او د پیغمبرانو خاور او ځمکه دا نن د مسلمان نه په زور یهودیانو نیولي دي او د هغې په قبضه کې دي. که هغې غواړي مسلمان پکې مونځ کولی شي او که نه غواړي نشي کولی، د هغه د بې غیرتي ده د مسلمان. وی چې زه بیت المقدس ته ښار ته ورسېدم، لاړم، نو ما د جومات سره خوا کې یو هوټل کې کمره ونیوله او په دې خیال باندې چې د جومات ته نږدې ما او زه په دې جومات کې مونځ کوم، په اسانه وله راځم او بیا په لومبي صف کې زه په دې کې مونځ وکړم. لکه اوس هم بیت الله ته د خدای پاک مونږ ته ثبوت لیکي چې څوک هم ځي د هغه کوشش دی چې لنډ نه لنډ ځای بېله وشي، چې ده ته عبادت اساني. د جومات سره نږدې هوټل کې مې کمره ونیوله، د شپې ورسېدم او سهار مانځله مې نیت وکړه چې زه به د بیت المقدس جومات ته ځمه او په هغې کې به زه مونځ کوم او وختي به ځم چې په لومبي صف کې ودرېږم او په هغې کې مونځ وکړم. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د بیت المقدس جومات کې یو مونځ وکړه دومره اجر رب العالمین ورکوي لکه په نورو جوماتونو کې چې 50,000 مونځونه کړي. ګوره د دغې 50,000 مونځونه نن مسلمان محرومه دی، نن د کافرو قبضې له جومات تللی دی. نو ما دا سوچ وکړه چې زه به دې جومات ته ځم او بیا د لومبي صف ثواب ډېر زیات دی. ګورئ دا یاد وساتئ، بعضې خلک د صف نه رستو کېږي. نبي علیه السلام فرمایي که تاسو ته پته ولګېده چې په بانک کې څومره ثواب دی او که دا پته درته ولګېده چې په لومبي صف کې څومره ثواب دی، نو په خړپوسو به ولې ځان ورسوئ. که په لاسو کې او یا په خپو کې زخمي د تلو طاقت نه لرئ نو په خړپوسو لکه ماشوم چې په خړپوسو لي په دې به ولې ځان ورسوئ، خو لومبي صف کې به ودرېږئ او بانک ته به ځان رسوئ. خو که تاسو ته د ډېره ثواب پته ولګي. نن د بدقسمتۍ ده چې د بانک وخت شي یو ته وي ورشه بانک ووایه، بل ته وي ورشه بانک ووایه، بل ته وي ورشه بانک ووایه. هلکه دا مه وایه. که جومات کې یو مؤذن مقرر دی، قوم مقرر کړی دی، امام مقرر کړی دی، بانک وایي نو ټیک ده. خو که هغه مؤذن نی نو یو بل ته دا مه وایه، خو چې چا خپل یوازې ورځه خپل بانک وایه. بانک کې ډېر لوی اجر دی. یا د لومبي صف نه یو بل ته وي مخکې کېږه، بل ته وي مخکې کېږه، دې کې ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی په لومبي صف کې. او که ځای پکې نه او ته رالې نو بیا ستا مجبوري ده، بیا ثواب دویم نمبر کې شو. دویم کې ځای نشته او ته رالې نو بیا دریم نمبر شو. بیا خو مجبوري شوه د انسان، خو کوشش پکار دی چې په لومبي صف کې انسان په مانځه کې ودرېږي. دا یو خبره درته کومه. یو صف چې لومبي جومات اوږدي نو هغه نیمګړي پرېږدي، نو په دویم صف کې ودرېږي. نه لومبي صف په پوره کوئ. نبی علیہ السلام فرمائی اتموا صفوفکم، دا صفونه م پوره کې. الاول فالاول لومبي صف، د هغې نه پس دا لومبي پوره کې. او که څه نقصان پکې راځي هغه دې پر وروستني صف کې راشي، خو لومبي صفونه و پوره ساتئ. نو خبره مې دې پورې کوله چې مولانا صاحب وی چې سار به وختي پاسمه چې زه په لومبي صف کې امام پسې ودرېږم او پوره ثواب حاصل کړم. پېشمني وختي پاسېدم.
چې جومات ته رالم د جومات دروازې بندې دي. وی زړه کې خو خوشحاله شوم چې د شکر دی داسې وخت کې رالم چې دروازې لا بندې دي او دروازې به اوس کولاویږي، نو چې کولو شي نو هجوم ګڼه خو به وي، خو زه به لومبي صف ته ځان رسوم. وخت تېر شو، سبا راوخت، رڼا ورو ورو لګېده، څوک نشته. په دې دروازو تاویږم، یو دروازې له ځه بلې له ځه بلې له ځه، څوک نشته. چېرې مې تپوس وکړو چې د جومات کې مونځ کېږي که څه څوک نه راځي. وایي چې لږ صبر وکړه اوس به امام صاحب راشي. وایي چې دې کې یو ګاډی راغی، غټ موټر، او د دې جومات سره خوا کې د ګاډو د ودرولو هغه پارکینګ کوم ځای ګاډي ودرېږي هغه ځای کې خپل ګاډی ودرو. یو سړی ته راکوش، هغې سړي په لاس کې سګرټ نیولی دی راکوزېدو سره، او سر تور پتلون کې، او هغې سره هغه خپل بنین منین اچولی دی، او دلته کې ټۍ یوې ځانده کړې ده، او سګرټ سکي راکوشو، او صاحبه بالکل نه ګیره شته نه برید شته، پټکې خو څه کې چې سر یې سر تور دی. راکوز شو، داسې ما ته یې کوز پاسو قتل، او چابیان یې د جیب نه راوویستلې او د جومات دروازه یې کولاو کړه. وایي زه ډېر زیات خفه شوم چې الله دا د دې جومات خادم دی. ما چې خادم به نو دی خادم دی، خدمت یې کوي، نو کم از کم د بیت المقدس د جومات خادم له خو پکار دی چې جامې خو یې د کمیس پرتوک وي، ګیره خو یې وې ده چې پټکې نه وي، ټوپۍ خو یې په سر وي، نو نه پټکې او ټوپۍ او ګیره او برېټ ټول خرایلی او په پتلون کې دی، او بیا سګرټ څکي، او جومات ته چې ننوتو مې سګرټ په لاس کې یو لوخړه ته وباسي. ډېر زیات خفه شوم او پریشانه شوم، خو چې دې کله جومات ته ننوت او ور داخل شو، زه م ورپسې ورغلم، د جومات د حال دروازه یې کوله وکړه، نو دا صاحب ورغې د لوډ سپیکر الماری له ټک ورکړه او بانګ یې شروع کړ. او ما خو وایي چې دا د جومات څوکیدار دی، دا خادم دی، دا بابا خو مؤذن دی، بانګي دی. او ګوره بانګ او د بیت المقدس د جومات بانګ کوونکي ته وګوره، مؤذن ته وګوره، او د شکل ته وګوره، د لباس ته وګوره، او ته یقین وکوي سګرټ یې په لاس کې و، یو ځل به وي الله اکبر، نو د سګرټ نه به یې کش وویسته، نو بیا به وي الله اکبر، نو سګرټ نه به بیا کش وویسته. اصل عرب چې بانګ وایي ډېر په قلار په اطمینان باندې وایي، لا غوږونو پورې ګوتې نیولې الله اکبر وایي، لاسونه ښکته کړي، نو بیا په قلار وي الله اکبر، نو یو بیا د سګرټ نه کش راښکه او بل به الله اکبر وي، اشهد ان لا اله الا الله، او سګرټ نه به کش راښکه، وایي بانګ هم ختم شو، سګرټ هم ختم شو. او بیا صاحب د سګرټ هغه ټوټه راواغېسته، نو د سګرټو دا لوښي وي که نه، هغې هغه بوره پکې غورځوي، دا جومات چې ځای په ځای پراته نو هغې په هغې کې کېښود. وایي داسې جهه راله چې پروردګاره دا هغه بیت المقدس چې حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسحاق علیه السلام په شریکه جوړ کړی دی، دا هغه بیت المقدس دی چې حضرت سلیمان علیه السلام په پیریانو جوړ کړی دی، دا هغه بیت المقدس دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم معراج ته نو په دې جومات بیت المقدس کې نبی علیه السلام ټولو پیغمبرانو ته 2 رکعته لمونځ کړی دی. هغه جومات د پیغمبرانو جومات، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی په براق زه سورما، نو چې د بیت المقدس جومات ته ورسېدم، نو جبریل علیه السلام هغه براق پړې واغېسته، وی ما ته وی چې راځه، وی ما چې دا به کوم ځای ودرو، وی ما ته وی چې دا زه هغه ځای به ودروم چې پیغمبران به راتلل په څاروو باندې، و هغوی به کوم ځای خپل څاروي ودرو. نو وی د جومات سره یو غټه تیږه پرته وه لویه، نو جبریل علیه السلام پکې دا قچه ګوته ومنډله، هغې کې سورې و، خو په خاوره بند شوی و، ډېرې زمانې سورې و، په خاوره بند و، نو جبریل علیه السلام پکې په دې ګوته زور ورکړه، هغه خاوره یې ته وویستله، نو په هغه سوري کې د براق هغه پړې ورتن نه کړه، هغې پورې هغه براق وتړه. وی ما ته وایي چې دا هغه تیږه ده او دا هغه سورې دی چې پیغمبران به په اسونو او په اوښانو رالل، دلته به یې څاروي ودرول او په دې سورې پورې په دې پړې به تړه، څاروي به دلته تړه، داسې جومات. او چې وردن نه شوم، نبي علیه السلام فرمایي، نو وایي دې کې فوراً بانګ وشو، او بیا زه جبریل علیه السلام د مټه ونیوم، په لومبي صف کې ودرولم،
وی لومبي صف ته ور وړاندې کړم وی زه په هغه صف کې ودرېدم وی اقامت شروع شو وی ما وی چې دا به څوکینو ډله به یې مونځ به کوي د دې جومات به څوک امام وي نو هغه مخکې کېږي وی ما ته جبریل علیه السلام چې اقامت تاسو چې ور مخکې شوی مې چې دا خو به څوک وي چې دا خلک ستا په انتظار ولاړ وی ور مخکې شوم په مصلی ودرېدم 2 رکعاته مونځ مې ورته وکړ چې سلام مې وګرځاو تپوس مې وکړو جبریل علیه السلام رانه په خپله تپوس کوي دا خلک چې دا دومره لوی هجوم او ډله ولاړه ده دا دې وپېژندل مې چې نه ما خو نه پېژندل وی دا د آدم علیه السلام نه تر عیسی علیه السلام پورې کم و بیش 1,40,000 پیغمبرانو چې تا ورته امامت یې دا مونځ ټول وایي الحمدلله نو پیغمبر علیه السلام ته په دغه جومات کې د امام الانبیا لقب ملو شو د ټولو پیغمبرانو امام امام المرسلین د ټولو رسولانو امام هغه جومات چې په 3 نمبر کې دی لومبي جومات د بیت الله خوا کې مسجد حرام دی د مکې مکرمې جومات دویم د مدینې منورې د پیغمبر علیه السلام جومات او ورپسې په 3 نمبر کې بیت المقدس دی 3 نمبر کې دی د مونځ اجر او ثواب او نبی علیه السلام فرمایي وی یو جومات لبم سفر نه کوي ځکه د ټولو جوماتونو له خو خلک مانځله دي په مونځ کې برابر دي سفر دا چې سړی ځان سره بستره والي یا ځان سره بیگ والی او پلان کی جماعت تدم التمنس کوما داسې باندې کې سفر باندې کې صرف 3 جماعتونو له سفر کې یو د نبی علیہ السلام د مدینه منورې جماعت یو د بیت الله جماعت یو د بیت المقدس دې ثواب د نورو نه زیات دی او نور که یو سړی وي چې دې نه زما او اسلام آباد کی جماعت کې مونږ کوم لاهور کی جماعت کې مونږ کوم پنډای کی جماعت کې مونږ کوم نو دا سفر ولا مکوا بس خپل کلی کې لوی جماعت ګورا چې کم کې جمع زیات وي او بس هغه کې خپل مونږ د کوا یا د خپل محلي جماعت کې مونږ کوا نور ټول په ثواب کې برابر نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه جماعت او دا هغې بانګ او د سګرټ ته ګوره امام ته مؤذن ته ګوره وی اوس ډېر خفه یم کېناستم سنت مې وکړل چې امام صاحب به راځي مقتدیان خو یو هم نشته وی دې کې غر غر وشو ګاډی ودرېده او یو سړی ترې کوز شو او جومات ته راننوت چې مې هغه ته وکتل نو هغه هم په پتلون کې دی او هغه هم دغه نیکر دی که څه شی بنین دی که څه دی هغه یې اچولی ټی یې مخکې وې ځان دی د هغه هم نه پټکي شته نه ټوپۍ شته سر یې خریلی دی ګیره برید دواړه خریلی او ټول لباس د انګریزان زه خو دا خو د انګریز لباس یم من تشبه بقوم فهو منهم نبی علیہ السلام فرمایي چا چې ځان چا سره برابر کړه د هغې اړه دی که چا ځان د انګریزانو سره په شکل او په لباس کې برابر کړه د هغوی د ډلې نه او که ځان چا د یهودو سره په شکل او په لباس کې برابر کړه د هغوی نه شو او که ځان چا د پیغمبر علیه السلام او د صحابو سره په شکل او په جامه برابر کړه د هغوی نه شو د دې قصو پته اوس نه لګي اوس خو خلک وایي دا شیخ دی پټکې په سر دی اوږدې جامې خلک کم خوړل دا کم خوړل د دې شیخۍ او د دې اوږدو جامو او د دې پټکي پته به د قیامت په ورځ د نبي علیه السلام صف کې درته لګي هلته خلک شیخانو پورې خاندي ګیره پرېښې ده شیخه مخکې شه او شیخه وروسته شه او د دې ګیره د ګوره د ښکلې شکل د دې ګیرې پته او د دې پرتوب کمیس پته دا چې کله د قیامت ورځ ولګي او صفونه برابر شي او یو خوا د یهودیانو صفونه شي او بل خوا د پیرنګیانو صفونه شي او بل خوا د رسول الله مبارک صف شي نو بیا به هغه وخت کې پته ولګي دا خلک به بیا هغه وخت کې افسوس وکړي ګوتې باندې چکونه به ولګوي اوهو دا مونږ پته مونږ خو د شیخانو پورې خندل د ده ګیره خو د حضور پاک په شانتې وه دغه د یو سره خوا کې ودرېده د ده سر دا خو د نبي علیه السلام په شانتې و د ده پټکې د ده جامه د ده ناسته د ده ولاړه د ده خبرې دا خو د نبي علیه السلام په شانتې و ګوره هغه د هغې سره صف کې ولاړ دی او زما خو پتلون یو خو د ضرورت دپاره لکه بعضې ملازمینو باندې لازم کړي یو دا چې د ډول دپاره پتلون شي دا خو زما پتلون دی او ما خو صاحب ټی مخکې یوې ځان له کړې وه ما خو د انګریز سره ځان برابر کړی و مټه به یې ونیسي چې هغه کلینټن سره او بش سره ودرېږه هغه یهود او عیسایانو سره په صف کې ودرېږه الله دې د هغې د صفونو نه وساتي دنیا کې هېڅ پته نه لګي دا چې د قیامت میدان ولګي هلته بیا پته ولګي وی صاحب هغه هم سر تو سر د ګیره برید نشته را کوز شو وی چې راغې جومات ته راننوت وي هغه سره هم سګرټ په خلاص کې ما چې دا به مقتدي وی نو راغې امام به لا وروسته راځي چې څنګه دې راورسېده
هغه مصلی ته ورمخکې شو. دغه پکې امام، دغه امام یو مؤذن شو، یو زه شوم، په 3 کسان د صاحب جمع او امام سره د مصلی په خوا کې د سیګریټو هغه بل لوښی پروت او د ټولو صفونو مخ کې د سیګریټو لوښي پراته دي، د هر یو قالین مخ کې د سیګریټو لوښي پروت دی. وی امام هغه سیګریټ له کش ورکړه او سیګریټ یې راواغېسته او هغه په هغه لوښي کې کېښوده او ویې چې الله اکبر. جمع مو کړه په 3 کسان. ډېر پریشان یم، خفه یم چې بار ته راووتم، هوټل ته لاړم، بیره راله راغیم، ناشته یې راله راوړل. وی ما نه هغه بیره تپوس کوي د هوټل هغه خادم چې وروره یو تپوس ته نه کوم ته یهودي خو نه یې؟ وی ما ورته وې کوڅو ته یم چې نه نه یم، خو خبره خلاصه شوه. وی ما چې تا په څو پېژندم چې د یهودي یم، تا په څو پېژندم؟ وی ما ته تپوس وکړو چې ته څوک یې؟ وی چې د مسلمان یم. هغه بیره وی چې د مسلمان یم. وی ما ورته وی چې خطا ده په څو پېژندم چې د یهودي یم. وی ما ته وی چې د یهودو هم غټې غټې ګیرې دي او پټکې یې والې دي او ستا هم ګیره ده او پټکې یې والې ده، ځکه د ما باندې ګمان د یهودي راځي. وی ما وی انا لله و انا الیه راجعون. نن چې د کم مسلمان په سر پټکې دی هغه ته خلک یهودي وایي، د کم مسلمان چې نن د پیغمبر سنت ګیره ده هغه ته خلک یهودي وایي. راشه خپې وباسه د دې ښار نه، هر کله چې د نبي علیه السلام پوشنګویي ده دا ښار د مسلمان د لاس ته تلو والا او په دې د کافرو قبضه راتلو والا نه. یقینا څو کاله وشو د دغې واقعې نه پس چې راغلل په یهود قبضه یې پرې وکړه، مسلمان یې تباه کړ، وینیول او هغه څه مسلمان سره وکړل چې نن تاریخ تر ننه پورې نه دي معاف کړی. ننه پورې خلک وایي یا الله د فلسطین د مسلمان سره امداد وکړي، وایي که نه وایي؟ لیکن رب العالمین هغې حالت ته ګوري چې دوی سره امداد وکړم. دوی پرېږدم اوسته قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. ځان د بره نه عذاب دی، په دا سر یې وایي، په دا سر یې وایي، په ګولۍ باندې ولي او من تحت ارجلکم، یا د لاندې نه به در باندې عذاب راولم، ځمکه به درشلوم درنه کوم بم پکې، او یلبسکم شیعا، ډلې ډلې به درنه جوړې کړم، دا فلانکې ډله، دا فلانکې ډله، ویذیق بعضکم بأس بعض، په یو بل به مو ووهم. نه ګورئ مسلمان په یو بل نه والي کېږي. انظر کیف نصرف الآیات لقوم یفقهون. اے پیغمبر نظر وکړه دا څنګه ښکلې ښکلې د قدرت نښې او خپل دلایل پېښ کوم، خو چې څوک پوی خوشي پې کړه پویه خو ترې والي کړه. هغه قوم الله را نیولې دي تر ننه پورې معاف نه دی. او اوس هم چې ته په اخبار کې تاسو د دغې خلکو فوټوان وګورئ، په اخباراتو کې به تاسو وینئ چې فلسطین والا لګیا دي او په اسرائیلو ګزار کوي او په کاڼي پې غوزار کوي او په لیندو پې غوزار کوي. داسې لګي په دې کې پر اخباراتو کې راځي. نو ګورئ اوس هم که تاسو ورته وکتل نو د هغې ښځې زنانه اوس هم پتلونونو کې ګرځي. نو چې یو قوم بیا هم توبه نه باسي الله به یې څنګه معاف کړي؟ سړي خو یې څه کې ښځې اوس هم پتلون کې ګرځي د فلسطینیانو، د ښځو اوس هم لوپټې نشته، د ښځو اوس هم بورقې نشته، د ښځو اوس هم کمیس نشته، زنانه اوس هم په پتلونونو کې ګرځي. دا الله ونیول که نه؟ دا خو یو قاعده ده. بعضې خلک دا سوال کوي یاره دا مسلمان الله وایي او کافر نه وایي، دا ول نو د چا چې زوی بل چا سره په جنګ شي نو هوښیار پلار دا دی چې خپل زوی به وایي او که پردی به وایي، خپل به وایي. پردی خلک نه وایي، خلک خپل دوی له ډب ورکوي تر وانې به دی کې. دا هوښیار پلار چې پردی وي و خو ځان سره نور هم جګړه جوړوي، خپل وهه عقل به زده کړي، ادب به زده کړي، بیا به روانې نه کوي. نو دا مسلمان د الله خپل بنده دی، دا کافر خو پردی دی، دا الله بنده دی خو خپل خو د الله نه دی که نه پردی دی. نو الله دې خپل له سزا ورکوي. اوس دې که تا برابر کړم ته ولې روانې کوې؟ تا خو په پیغمبر ایمان شته، د هغه شان شکل ولې نه جوړوې؟ تا خو په الله ایمان شته، د الله دښمني ولې کوې؟ تا خو په قرآن ایمان شته، د قرآن سره بغض ولې کوې؟ د قرآن حکمونه ولې نه منې؟ د هغه خو نه الله مني نه رسول مني، که الله مني رسول نه مني، که رسول مني الله نه مني، قرآن نه مني، خو ګډوډ خلک دی. هغې سره خو به آخرت کې راکاږم، د هغوی خو قبر او آخرت جهنم دی. ته ولې داسې کوې؟ نو فلسطین د کم وخت نه رانیولې شوې، تر ننه پورې وله رب العالمین سزا ورکړي، لا معافې نه کړه. عراق وګوره لږ مخکې موږ ډېر خفه یو عراق په مسلمان چې په مسلمان خفه نه شي خو دا مسلمان نه دی، ډېر پې خفه یو، ظلم ورسره وشو، انتهایي ظلم ورسره وشو، لا کېږي ورسره. لیکن اوس هم که تاسو د عراقیانو تصویرونه وکتل نو په پښتونانو کې ګرځي،
داسې دا وکړه زه تاسو په اخباراتو کې ګورم ما کله خو الحمدلله دغه بلا نشته ټي وي نشته تاسو په ټي وي کې ګورئ په ټي وي کې تاسو وینئ د عراقیانو تر ننه پورې د ښځو د سړو بیا پتلونونه دي او ځمکه د عراق د پیغمبرانو ځمکه ده اوس هم د پیغمبرانو قبرونه پکې دي د عراق ځمکه د صحابو ځمکه ده د حضرت علي رضی الله عنه او د ډېرو لویو صحابه کرامو قبرونه پکې دي رجع علي صاحب کوفې ته منتقل شوی او د دنیا صحابه کرام کوفې ته تللي د بزرګانو د اولیاو ځمکه ده عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه او د هغه د دنیا شاګردان او مریدان د هغې غټ غټ قبرونه پکې دي د پیغمبرانو ځمکه د صحابو ځمکه د اولیاو ځمکه او د لویو لویو علماو ځمکه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قبر هم په بغداد کې عبدالقادر جیلاني وګور امام ابو حنیفه وګور امام صاحب زمون دا ټول قبرونه په بغداد کې دي نو دې پاک اوس که سړی بار ګناه کوي نو الله پې خفه کېږي خو په جومات کې دننه دې ګناه وکړه نو الله پې زیات خفه کېږي ګناه خو هماغه ګناه ده بار هم کې او دننه هم کې خو هلته لږه سزا دلته زیاته سزا ده دلته تا ډېره لویه بې احترامي وکړه بې عزتي وکړه د جومات هلته صرف د الله د حکم خلاف ورزي وکړه دلته د الله د حکم هم خلاف ورزي وکړه د پاک کور بې عزتي مه وکړه نو هر ځای ګناه ده خو دغه خاورې چې په کوم ځای کې د دنیا لوی بزرګان پراته دي صحابه پراته دي او لوی زبردست د طریقت مشران پراته دي په دغه ځمکه یو سړی لګیا دی بیا پتلونه چې یو زنانه په پتلون کې ګرځي نو تاسو نه تپوس کوم الله به قهر او غصه رالیږي او که به نه راځي ته تاسو فیصله وکړئ لازما به رالیږي عراقیان یې ونیول داسې ونیول داسې او داسې مضبوطه سنګینه سړی ولا ورکه چې لګیا دي په یو بل لګیا دي او یلبسکم شیعا ويذيق بعضكم بأس بعض امریکایان خو تماشې ته ورته ولاړ ټول عراقیان مري هلته فوجان کمري عراقي دي هلته پولیس والا کمري عراقي دي عوام کمري عراقي دي نن پکې 1500 مړه شو نن پکې 300 مړه شو څلور 15 پکې د امریکای فوجان مړه شو باقي ټول عراقیان مري او یلبسکم شیعا الله وی ډلې ډلې به موکم ډلې ډلې ها یو به د امریکای مرګري کوم بل آزاد کوم یو به د امریکای غلام کم فوجي وي پولیس والا وي د عراق بل به عوامي ويذيق بعضكم بأس بعض یو بل به وهي لکه چټو غوندې چې پکې ټماټر او مرچکي او ورته ګډ کې او چټو لرا پرې مولې ولا پرې دانه کې دغه بم دانه کوم پیدا اخو د الله د کتاب وینا تر نن پورې قسم په الله کما او دا سلسله روانه ده پاتې کېږي نه را بشوس او نور ملکونو ته وګوره او چې په ترکو کې وګوره ترکو کې قسم دې وبجاړې د مارونو وبجاړې نن د ترکیه نظام داسې د ترکیه چې په ګیره مکمل پابندي د مصر نظام ننداره چې مکمل په ګیره پابندي په ټول ترکو کې ګیره نشته په ټول مصر خار کې ګیره نشته او په یو سړی وي زه ګیره پرېږدم نو حکومت له به درخواست ورکوي هغې ځان له دفتر دی چې زه ګیره پرېښودل غواړم مهرباني وکړه مال اجازت راکړي نو ابه ته تپوس کې ولې پرېږدي افسر بیا ودرېږي ځان ته نو که دې وایي یاره زما د پیغمبر سنت او ثواب دی پکې په دې جهت یې پرېږدم اجازت نشته او که دې ورته وایي چې ډول لپاره یې پرېږدم څوک سر ډول نه پرېږدي څوک برید پرېږدي څوک ګیره پرېږدي دا ګیره دې له پرېږدم چې د ډولې پې ښکارم وایي ښځه اجازت دې در دا ورته څوک وایي دا ورته مسلمان وایي هغه افسر مسلمان دی کافر نه دی هغه افسر چې کوم د ګیرې پابندي لګولې ده او هغه افسر چې تا له وایي چې ډول له پرېږدي درته اجازت دی او که پیغمبر په سنتو پرېږدي اجازت نشته دا مسلمان دی دومره مسلمان نن غلام نو بیا به دله لیسنس درکړي د ګیرې لیسنس ابه جیب کې ګرځې پولیس والا چرته ونیولې ګیره دې ولې پرېښده چې دا لیسنس ما ته اجازت نه ورکوي بل ځای ګیر کړی ولې دې ګیره پرېښده چې دا لیسنس ما ته اجازت نه ورکوي نو که دې کال پس او 2 کاله پس هم پته ولګېده چې دا خو د ډول نه ده پرېښې سړی خو ډېر مونځګزار دی سړی خو ډېر روژهدار دی او سړی خو ډېر ذاکر دی ذکرونه کوي دا خو د پیغمبر د سنتو په خیال پرېښې ده او سیډي رپورټ ورکړو فوراً به دې غواړي حاضر شه هلکه تا خو وایي چې دا زه ډول لپاره پرېږدم مونږ ته خو دا اطلاعات راغلي چې ته خو د پیغمبر د سنتو په خیال دې پرېښې ده ته خو ډېر دیندار یې او ته خو ډېر انصافدار یې او ته خو مونځګزار یې یاره جي به د پیغمبر سنت مې دي نو هغه وخت مې درته داسې نه شو ویلې کېنه نه یې ته درخرايه پاټک به د لیسنس کینسل چې ګیره به خورې دا نن ستا د ترکو د مصر نظام
ملک د مسلمان، فوج مسلمان، پولیس مسلمان، صدر مسلمان، عدالت کې ججان ناس مسلمانان، وزیر اعظم مسلمان، فوجي چیف جسټس جنرال ټول مسلمانان، کافر پکې نشته. دومره حد ته مسلمان راغلی دی، مشران ټول د امریکې ایجنټان، وزیران ټول د امریکې ایجنټان. مصر کې مو ګوره او په ترک کې مو ګوره. یوه دویم، په ترک کې د زنانه په لوپټه په مخ په ټولو پابندي ده. مخکې پابندي لګولې وه چې لوپټه به مخ به نه پټوي، اوس یې پیدا پابندي ولګوله چې نه په سر به لوپټه هم نه اچوي، هغه سکاپ غوندې په سر کي، نو دا ویښتې پې پټي، مخ کاري خو ویښتې پې پټي، په هغې هم پابندي ولګوله. ترک حکومت د کافر نه دی، د مسلمان دی. دا په کورسو چې ورته ناست دا مسلمانان دي، کافر نه دي. دغه فیصلې چې ولا کوي دغه مسلمانان دي، دغه پولیس مسلمانان دي، نظام ولا جوړ کړی مسلمان دی، خو د چا په خواهش؟ د امریکې او د یهودو په خواهش. او زه افسوس سره دا خبره کوم چې دا قانون امریکا په مسلمان لګوي، دا په یهودي نه لګوي. د یهودو ګرفتار، یهود ګیره پرېږدي، هغه ته نه وایي چې وخوره. دا پابندي په سیک نه لګوي. وګورئ په هندوستان کې د سیکانو ښې غټې غټې ګیرې دي، دا د پټکي پابندي په هغوی نه لګوي. د سیکانو هغه پګ، هغوی ورته پګ وایي، سر نه چې تو کړي پټکې غوندې شکل، هغه په هغوی باقاعده سیکانو په سر کړی. ستا د هندوستان وزیر اعظم چې دی را به شو که نه، دې خوا به را شو. د هندوستان چې ستا کوم وزیر اعظم دی هغه سیک دی که نه؟ پټ په سرئ که نه په سرئ؟ تاسو ما له جواب را کړئ. په سرئ. او هغه ګیره خپله پرېښی ده او که نه پرېښی؟ نو افسوس دا دی چې د هندوستان سیک وزیر اعظم په خپل شعار او په خپل پګ نه فخر کوي، په هغې شرم نه ورځي، او هغه له په هغه خپله ګیره شرم نه ورځي، په هغې فخر کوي. او زما مسلمان حکمران د خپل پیغمبر په ګیره او د خپل پیغمبر په بټکي باندې دومره شرمېږي چې په خپله خو یې ځکه بل ته وایي ته به هم نه پرېږدي. ولې دا مسلمان دومره لاندې لاړ؟ مونږ خو په دې غټو غټو هوټلو کې چېرته کله مېلمستیا را شي، خو اکثر میټینګونه وي، نو بعضې ځای کې چېرته هوټلو کې را شي، نو ډوډۍ له چې ورشي نو په ولاړی نه ناستې ځای پکې نه، ټول نظام د ولاړ دي، قاشوغې او هغه څیزونه میزونه ورسره وي، او صاحبه په ولاړ. لیکن الحمدلله، بیا به وایم الحمدلله، په ډېرو هوټلو کې او په ډېرو اجلاسونو کې په دا ډوډۍ کې شریک شوی یم، خو د الله فضل دی، په ولاړه مې دومره یو نوړی هم نه راخوړی. اواز ورته وکړم راوړی ماله کورسۍ، په ولاړه نه کورسۍ وي نو زه فورم راله راوړم، میز راله راوړم، او که کورسۍ او میز نه وي دری راته وغوړئ په ځمکه پکې، دا ټولو نه یې ښه په اطمینان وخورم. دا لکه د خرو دا په ولاړه چې خوري که نه، تاسو د دې خوراک نه دی کتلی، قسم په خدای لکه د خرو د سپو یې خوري. دا د حقیقت یم دی. خره او سپي څه کوي؟ خو چې کومه خور کې ورته ډېره شنه مېلاوېږي هلته منډه وهي. دقه څنګې دلته هم دی چې راشي یو لوښي کې وګوري چې دی کې خروجي دي، بلکې وګوري هغه هلته کې و چرخ هلته پر دې نه ورمنډه کړي، هلته لاړ شي، هلته وګوري ووایه ناروغ وخه خو دلته نشته، خو هلته نه دلته خو رانه خلاصه شوه، منډه کړي، سر یو بل د جامې مو لړي، هلته ورمنډه کړي. او خوراک به هم کوي، او سترګې به هم لکه د بیزانو تاوي را تاوي چې خدایه کم شی رانه پاتې شو، او ګڼه ګوڼه خوري به هم، او سترګې به یې وږي، خدای پاکه دا خو ما لږه وخوړه بله نه ډېره وخوړه، لوښی خو هغه تش کړ. او مونږ چې ورته په ځمکه کښېنو نو خو هغه ټول لوښي راته مزېدار کښېږي، دونه وخوري چې هغه رانه پاتې شي. وایي د پیغمبر یو ځل راته یو سړي خبره کوله، یو افسر و، سرکاري لوی افسر و، نو هغه ما په ناسته کښېناستو، نو هغې قاشوغې ماشوغې ما په ګوتو خوراک شروع په لاسو لګېو، ما ته یې نېغ نېغ کتل، نو هغې کې بیا هغه هلک ما له فرني راوړه، نو فرني خو په ګوتو نه خوړلی کېږي، هغه مې قاشوغې سره خوړه. نو ما له راغې ما ته وایي چې مولانا صاحب دا هم په ګوتو وخوره که نه، وایي مې ټک دې راله راکړه چې نور دې په ګوتو وخوړه، نو دا هم په قاشوغه دا هم په ګوتو وخوره که نه. نو ما وویل چې زم درله برابر دی که ما ورته داسې کار دی چې دومره قمقل او بېوقوف نه یم چې د فرنۍ د خوراک چل دی نه راځي. دا څه شی دی؟ خو دا خو کول هر چا کره پکېږي، خو په څلور انې پونه ده که نه، هر سړی رول پایو کې واچي فرني ته جوړوي. نو مې دونه قمقل او بېوقوف نه یم چې د فرنۍ د خوراک چل دی نه راځي. فرني خلک خوري، په قاشوغه په لاس نه خوړلی کېږي، خو مې دونه غټ خرم نه یم چې د پیغمبر د سنتو تابعداري دې ونه کړم، او د بش د طریقې دغه دې وکړم، تابعداري دې وکړم، او لکه د خرو د سپو په ولاړه منډې ترلی وم، او په ولاړه یې ډوډۍ خورم. مې دومره غټ خرم نه.
غلی غوندې مخ ته وکړه روان شو. بیا دې غوا راشه یو ټک درته به هم درکړم. دا د کسپو د خرو غوندې خوراک نن سبا ټور دا دی په ولاړه ډوډۍ او په پتلونونو کې ولاړ هغه اصل کې هغه خواران کېناستې هم نه شي، نه متیازو ته کېناستې شي نه ډوډۍ ته کېناستې شي. هغې د ناستې هغه طریقه نه ورځي. ته یو سړی خو مجبوره دی، فوج کې دی، پولیس کې دی، غریب خو مجبوري ده خامخا پتلون بچي نه چې خو نوکری دی څوک نه پرېږدي. لیکن یو سړی مجبوره نه دی ډول دپاره سره پاره د غاښې پر توګه کې او ډول دپاره سره پاره د هغه خرو هغه لکۍ د خر د کوناډو راپاسي او د دلته کې د مخې د پاسه لګولي خو لکۍ ده که نه. دا ګورې دا کۍ باندې ځان پوه کوې. دا کۍ چې ده دا د عیسایانو نشان دی. عیسایانو یو نشان دی دغسې صلیبي نشان د جمع دا نشان د عیسایانو وي. نو هغې دې ټۍ کې دلته د جمع نشان دوستي بلکل دا د عیسایانو نښه ده. دلته پکې هغه جمع راوستي صلیب دی وي. صلیب هغه شی دی چې عیسی علیه السلام پې ځان پانسي کړی دی. هغې عبادت کې باقاعده د صلیب. نو الله راونیول او زمونږ د ګې پابندي شوه په ترک کې وګوره، په دغه کې مصر کې وګوره، او اوس به د خپل وطن پاکستان ته راشي. زمونږ په دې ملک کې وګوره نن پاسپورټ ته جوړولی شي نه شي جوړولی. که پاسپورټ له ورغلی لکه نه یو کارو کې یو سړی ورشي پاسپورټ جوړوم او پټکې ووهې کوزی به ده. نن د پټکي سره په پاکستان غوندې ملک کې پاسپورټ نه شي جوړولی. یو لوی عالم دی دې شوی هغه ته قصه کوله ورلم ما چې زه هغه جوړوم پاسپورټ جوړوم مناسب پټکي کوسته نه چې دا پټکي نه کوزوم چې نه کوزې مونږ ته اجازت نشته. په کمپیوټر بدله فوټو والی پټکي به کوزې دومره سخت ظلم. د پیغمبر سکه پاسپورټ جوړی په پاکستان کې جوړی هغه تلا نه و چې دا پګ دی کوسته او مسلمان که دلته پاکستان کې پاسپورټ جوړی پټکي دی کوسته. او داسې دور به در باندې راشي الله دې زمونږ په ژوند کې نه راولي. داسې دور به در باندې راشي چې دلته به هم ترک او مصر جوړوي و چې کاکا ګیره خرایا که نه خرای نو ورشه د ګیرې دغه راوړه لیسنس راوړه لیسنس به غواړي. نو دا قوم به الله نه تباه کوي. تاسو ورشه دنه مو ګورئ که نه په اسلام آباد کې ګورئ په لاهور کې وګورئ او دلته مو ګورئ نو اکثر زنانه او ښځې په پتلونو کې ګرځي. لوپټې خلکو غورځولي دي ښځو. دا د الله قهر. او که ته دا وایې چې نه خلک به خپل کار کوي نه ولې خپل کار کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بني اسرائیلو کې یو قوم 40,000 پکې ګناهګار الله ولا فرشتې ته حکم وکړ ورشه دا ځمکه اوچته کړه او د پاسه پرې راواړه. رب العالمین دې کې خو 15,000 کسان پاک دي. هغه دا ګناه نه کوي دا چې مخصوص کوم ګناه را خو دا 40,000 کوي. 15,000 هغوی سره څه وکړم وایي په دا 15,000 یې لومبی واړه او په دې نورې وروسته واړه ولې دا 15,000 دوی منې کوي ولې نه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خو یو کشتی د مثال ورکړي د کشتی او دا کشتی دوه چته دي دوه د بخاري شریف حدیث. یو قوم د کشتی په لاندې چت کې اوسېږي او بل قوم د کشتی په بره چت کې اوسېږي. دا لاندې چت والا ځي بره چت ته خېږي او ځان له اوبه رالي ځکه د دریاب نه اوبه رالي نو هغه اوبه خو په بورقه به رالي که نه لاندې خو سورې نه شي کولی. دا بره چت والا ورته وایي چې وروره مونږ د بره خېږي تاسو چې اوبه رالې مونږ هم ټولې جامې له هم دی کړئ او مونږ ته هم دا بره چت ټول لوند کړو بلکل به نه راځئ ځان له لاندې د اوبو انتظام وکړئ مونږ هم بره نه پرېږدو. نبی علیه السلام فرمایي چې لاندې چت والا څه وایي هغې وایي چې ښه اوبه تاسو مونږ اوبو ته نه پرېږدئ اوبو ته خو زمونږ ضرورت دی مونږ به څه کوو تاسو هم بره نه پرېږدئ او مونږ خو مرو نو دوی به لاندې فیصله وکړه چې مونږ به په دې لاندې چت کې لاندې سورې وباسو چې مونږ ته به اوبه راشي لکه چې بره خېږي نو بره چت والا اوبو ته نه پرېږدي چې لاندې دریاب نه راوالي نو لاندې به مونږ څه کوو سورې به وباسو نو هغوی صاحب به تیشۍ میشۍ ترخه راواخېستې ځان له سورې وباسو. نو که بره چت والا ورغلل او منې کړل چې نر ورګورې سورې مه وباسئ چې سورې مه وویسته اوس پکې اوبه رانه نه ودي نو تاسو هم غر کېږئ مونږ هم غر کېږو کشتۍ ته خو چې اوبه راشي دواړه غر کېږي مه وباسئ سورې. نو که د دوی لاس یې ونیوه د سورې وښکلو نه نو دواړه بچ شو. او که وایي چې مړه خپل کار به کوي خپل چت یې دی چې سورې پکې وباسي دي که نه زمونږ پې څه چل به کېږي صرف لاندې به غر کېږي که بره به هم ورسره غر کېږي بره به هم غر کېږي. دقه رنګې چې یو قوم ګناه کوي دا نور به ورته نه وایي چې د مړه خپل قبر کې سملي خپل کار به کې نه لاس یې ونیسه چې ګناه نه کوي. او که لاس یې وله ونه نیوه چې مړه خپل کار به کوي نو هغه د سوري د لاندې چت مثال دی چې عذاب راځي په تا به هم راځي په هغه به راځي. زنانو سره نن موبایل په لاس کې دي د موبایلو ضرورت جنکو ته څه دی
شته ته ضرورت رښتیا راته ووایه نشته. جینکو سره موبایل په لاس کې دی، هلکانو سره پې ګپې شپې لګي، هلکانو سره هلچا سره موبایل په لاس کې او جینکو سره موبایل په لاس کې دی، یو بل سره باقاعده په موبایلو ګپې شپې لګي. دا د الله قهر نه دی، د الله غضب نه دی، دا د الله قهر نن په عراق راغی، په افغانستان راغی، په پاکستان را روان دی، په فلسطین راغی، په ټوله دنیا را روان دی. پرېږدي نه الله بیا. او یو خبره مې رونو یاد وساتئ، هره ګناه چې کوي الله به سره ګزاره وکړي، سزا به درکړي، آخرت کې به درکړي، ګزاره او به آخرت ته. خو د بېغیرتۍ او د فحاشۍ په ګناه ګوره الله هېڅ ګزاره نه کوي. کله چې فحاشي شروع شوه او بېغیرتي شروع شوه بیا الله ګزاره نه کوي. قیامت به الله کله راولي، اله به الله ذوالجلال قیامت راولي. نبی علیہ السلام فرمایي چې دا مسلمانان داسې شي یو بل سره لکه د خرو او د سپو په شان چې خرې او سپې په ځنګل کې څنګه یو بل سره ګرځي. چې دا بېغیرتي شروع شي نو رب العالمین به قیامت راولي. دا نه وایي چې که دا ګناه کوي قیامت به راځي، دا کوي نه، دا ګناهونه به ورو شروع کېږي. خو اصل په هغه قوم به قیامت راځي چې هغوی یو بل سره داسې ژوند تېروي لکه په ځنګل کې چې دا څاروي او دا خنزیران او دا د ځنګل څاروي یو بل سره بېنکاح کم ژوند تېروي او هېڅ پروا نشته، دقسې زندګي به تېروي. نو الله په قیامت راځي. نو رب العالمین فرمایي د حیا ژوند دی الله تعالی زموږ نصیب کړي. یو روایت مې کته، حضرت فاطمه رضی الله عنها ډېره زیاته حیا کوي، ډېره انتهایي حیاداره وه. دومره فاطمه رضی الله عنها حیاداره وه چې دا به د دې مخ ته نه ولیدي، غټ مخ به وه، غټ څادر کې به ګرځېده. د نبي علیه السلام لور ونه او دونه حیاداره وه چې کله مړه کېده، دا زمونږ په زنانو دا ډولۍ ني چې کله مړه کېږي دا د پاسه پې دا ډولۍ کېږي، دا د فاطمې رضي الله عنها ایجاد دی. د هغې وصیت کړی و، ځان له دا شی جوړ کړی و، وایي چې زما جنازه وړی نو زما په وجود باندې به دا ډولۍ کېدی نو څادر به پې واچوي چې زما وجود څوک ونه ویني. دا د هغې دونه پرده وه. او زما جنازه به د شپې کوی دروازې به نه کوي چې ما څوک بلکل ونه ویني، یعنې خپل لاس هغې د خلکو نه دونه پټ ساته. نو ما یو روایت کته، وایي چې کله د قیامت ورځ شي، د قیامت ورځ او جنت ته خلک ځي نو یو غیبي اواز به وشي، فرشته به اواز وکړي چې ای خلکه نظرونه سترګې پټې کړې، سترګې پټې کړې او سرونه ښکته کړې. د نبي علیه السلام کشره لور فاطمه روانه ده جنت ته. دنیا کې حیا او پرده کوله، نن هماغه په حیا او په پرده کې جنت ته روانه ده. سیدة نساء اهل الجنه، د جنتیانو د ښځو سرداره نن جنت ته روانه ده. سترګې پټې کړې او نظرونه ښکته کړې او ځمکو ته ګورې. ولې؟ د حضور پاک مبارک هغه کشره بیبي، کشره لور، هغه حیادار د جنت سرداره جنت ته روانه. نو الله دې زموږ حیا نصیب کړي، الله دې مو پرده نصیب کړي. نو کم از کم که موږ وستی چې د هر انسان په خپل کور کې، په خپلو لونو، په خپلو خویندو، په خپله ښځه او په نږدې رشتهدارانو خو وسته که نه، دا نصیحت خو کوئ چې الله مو د بې پردګۍ نه په امن کې وساتي او الله مو د حیا او د پردې ژوند نصیب وګرځوي.